ملګرو د یو آیت کریمي وظیفه درته درخیمه چې دا وظیفه د هغه چا لپاره هم ده چې څوک غواړي چې ماته د خوښې رشته ملو شي، یعنی داسې ځای کې د ماته رشته ملو شي چې کوم ځای کې چې زه غواړم، که الګ غواړي او که چینی غواړي چې دا وایي چې ماته د داسې ځای کې رشته ملو شي چې کوم ځای کې زما خوښه وي، نو ان شاء الله دغه ځای کې به دوی ته رشته ملو شي، د خوښې رشته به ورته ملو شي. او هغه چا لپاره هم دا وظیفه ده چې څوک وایي چې موږ ته خو رشته ملو شوې ده، واده شوی دی خو لیکن ښځه او خاوند ترمنځ مینه او محبت نشته دی، زندگی صحیح طریقې سره نه چلیږي. نو که چېرې ښځه او خاوند د دې آیت کریمي وظیفه شروع کړي که نه، انشاءالله خپلو کې به مینه او محبت پیدا شي او دا زندگی به بالکل صحیح طریقې سره روانه شي، سکون او خوشحالۍ سره به زندگی روانه شي. دغه شان که ښځه او خاوند دی مینه محبت هم شته دی خو لیکن دی وایي چې زموږ اولاد نشته دی، اولاد نه میلاوېدو په وجه پریشانه دي، نو که ښځه او خاوند دواړه یا ښځه او خاوند کې یو د دې آیت کریمي وظیفه شروع کړي که نه، انشاءالله الله رب العزت ورته نیکمله صالحه اولاد ورنصیب کړي، داسې اولاد به الله تعالی ورنصیب کړي چې ټول عمر به د دوی د سترګو یخوالي او د دوی د خوشحالو سبب وګرځي انشاءالله. صحیح شوم؟ یا دغه شان دی که څوک وایي چې زمونږ واده هم شوی دی، ښځه او خاوند مینه او محبت هم شته دی، اولاد هم شته دی خو لیکن اولاد مو بیماران دي، نو که چېرې ښځه او خاوند د دې آیت کریمي وظیفه شروع کړه، انشاءالله د دوی د اولاد چې څه قسمه بیماری وي انشاءالله دغه بیماری به مکمل ختمه شي. یا دغه شان د ښځه او خاوند کې څوک بیماران دي نو چې کوم صحتمند دی که نه، که دغه صحتمند د دې آیت کریمه وظیفه شروع کړي نو انشاءالله د دې چې کومه دا جوړه ده که ښځه د دې آیت کریمي وظیفه شروع کړي، خاوند ته به صحت ملو شي، او که ښځه بیماره ده نو خاوند د دې آیت کریمي وظیفه شروع کړي انشاءالله ښځې ته به صحت ملو شي. یا دغه شانتې ښځه او خاوند دي دوی چې زمونږ اولاد زمونږ نافرمانه دي، زمونږ عزت نه کوي، احترام نه کوي، نو که ښځه او خاوند د دې آیت کریمي وظیفه شروع کړي که نه، انشاءالله دا اولاد به د دې تابعدار وګرځي، د دې عزت کولو والا به وګرځي. صحیح شو انشاءالله؟ یا دغه شانتې که ښځه او خاوند وایي چې زمونږ لوریانې خو شته دی لیکن زمونږ نارینه اولاد نشته دی، زمونږ زامن نشته دی، دی دغه غواړي چې موږ ته د الله تعالی نارینه اولاد را نصیب کړي، نو که ښځه او خاوند د دې آیت کریمي وظیفه شروع کړي که نه، انشاءالله الله تعالی به ورته نارینه اولاد ورنصیب کړي. غرض د دې آیت کریمي فایدې انتهایی زیاتې دي زما عزتمندو، کو زه دلته دا ټولې فایدې شمارم، دا ویډیو به بیا ډېره زیاته اوږده شي، زه کوشش کوم چې دا ویډیو را لنډه شي، خو فایدې د دې آیت کریمي زیات دي، د دې وظیفې فایدې زیاتې دي، نو بس دا وظیفه تاسو کوئ که نه چې د دې څه فایدې دي به ټولې انشاءالله تاسو ته در نصیب کېږي. صحیح شوه جي؟ نو آیت کریمه کوم دی؟ آیت کریمه چې دی داسې دی، بسم الله الرحمن الرحیم، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. دا آیت کریمه چې دی غالبا په 19 سپاره کې دی. نو دا به تاسو بهتره خدا ده چې ښځه او خاوند دواړه د هر مونځ نه پس اوه پیرې وایي، 5 مونځونه د هر مونځ نه پس اوه پیرې ویل ډېر زیات بهتر دي، خو که هر مونځ نه پس نه وي نو کم از کم د سهار مونځ نه پس اوه پیرې او د ماښام مونځ نه پس اوه پیرې، صرف د 2 مونځونو نه پس چې تاسو اوه پیرې د آیت کریمه وایې که نه، نو انشاءالله د دې آیت کریمې چې څه فایدې تاسو ته ما وویلې دا ټولې به انشاءالله تاسو ته الله تعالی در نصیب کوي. یا په دې کې ستاسو لږو فایدو ته ضرورت دی، اولاد ته مو ضرورت دی، اولاد صحت ته مو ضرورت دی، نارینه اولاد ته مو ضرورت دی، ښځه او خاوند مینه محبت ته مو ضرورت دی، چې څه ته هم ستاسو ضرورت وي، نو که دغه ضرورت پوره کېدو په نیت باندې تاسو د دې آیت کریمي وظیفه شروع کړه که نه، انشاءالله دغه مقصد به مو الله تعالی پوره کوي، دغه ضرورت به الله تعالی ستاسو پوره کوي انشاءالله. صحیح شوه؟